د پاکستان په ناقرار بلوچستان ایالت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو د پنځشنبې په ورځ په کلاسیپلا ښار کې یو بل لاروین وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل په دې صوبه کې د امنیت ډاډمن کړي او پی ټی ایم مشران دې په ځانګړې توګه د قومي اسمبلي پخوانی غړي علي وزير دې راخوشي کړي. په کلاسیپلا ښار کې په دغه لوی احتجاجي لارویو غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، پی ټی ایم او انډي ایم شامل وو. د لارویو پس غونډې ته مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې په بلوچستان کې وضعیت اوس مهال ډیر ګډوډ دی. حکومت د امن وضعیت قابو کولو کې پاته راغلی دی. ګرانو وطنوالو، دا اجتماعي اور دی، دا چې په دې وطن مخ را کړی دی، دا اجتماعي اور به په اجتماعي اتفاق وژنې، په افغانیت به وژنې، په ورورولي به وژنې، په تاریخي یووالي قومي یووالي به د سره اړې. د بلوچستان حکومت تر اوسه د ملتپالو ګوندونو اوسنی دغه احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو د صوبایي حکومت بیان شاهد درېد مخکې ډیوه ته ویلي وو چې سوله ییزه لاروینونه د سیاسي ګوندونو حق دی. صوبایي حکومت هڅه کوي چې عامو خلکو ته اسانتیاوي او د پرمختګ لپاره امنیت ټینګ کړي، خو د ملتپالو ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل چې پښتانه د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي او حکومت د دوی غږ خاموشه کولو لپاره له ټولو لارو کار اخلي. پارلمنت ربړ سټمپ دی چې دوی څه ورته وایي هغه به کېږي. نن دوی ورته وویل چې علي وزیر د اپس منتقل کې سکر ته نن یې سکر ته واستوئ، سبا به ورته وایي چې دا واستوئ بل چیرې هغه به بیا بل چیرې استوي. د قومي اسمبلي یو پخوانی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر د بلوچستان ایالت په ګډاني زندان کې بندي وو. 2 ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت د نورو قضیو لپاره سند ایالت پولیسو ته وسپارئ. د پاکستان په هر ګوټ کې د علي وزیر په وړاندې مقدمې ثبت شوي دي او هلته په محکمو کې وړاندې کیږي. نعمت الله، سرحدي، وی او ای ډیوا ټي وي، چمن.